لیدونکو سلامونه او نیکي هیلې مې ومنئ. د پولې پورې په خپرونه کې درته هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د پولې پورې ډرامې د موضوعاتو په هکله راپورونه نشریږي. هغه موضوعات چې تاسې په پولې پورې ډرامه کې اورېدلي وي، موږ به یې د راپور سره د ډرامې هغه صحنې هم خپرو چې د موضوع سره یې تړاو وي. ملتیا مو وکړئ. اوف خدایا، یو خوا روجه او بل خوا دا کار، دا خو به ما ډېر ستړی کی او بیا ورته ځان ته مې ما عبیده څنګه داسې کار ته نه غودرېدې او ځان سره خبرې کې لکه چې کار دې د وسې پوره نه دی؟ د وسې مې پوره دی، خو لږ ستړی کړمه. په خیر راغلې؟ ژوندی اوسې. زه خو تا پسې راغلمه، خو ته دلته په کار مصروف یې. دا به څنګه شي؟ ولې څه خبره وه؟ و که نه، هغه د ماشومانو د لوبو میدان خبره، هغه خو همداسې پاتې شوه. ته زموږ مشر یې، ته باید موږ نه په دې کار کې مخکې شي. هی هی، زما زړه هم همدا غواړي چې د ماشومانو د میدان خبره مخکې لاړه شي، خو څه وکړمه، نوزګاره یم او دا میدان په خیر سره جوړ شي. کارونه مې ډېر دي او زه یوازې یم. عبیده تا دې خدای نه یوازې کوي، ته به موږ سره منډه ترډه وکړي، زه به تا سره. د میدان کار خو زموږ د ټولو دی. ښه ته داسې وکړه، کوداله ووهه او زه به در پسې دا واښه راپاک کړمه، او د لو په وخت کې هم غږ راوکړه، لو هم کولی شمه. ژوندی اوسې ګلزاره، ژوندی اوسې. بس دغه نن کار چې راسه وکړي دا ډېره ده، دا به په وخت خلاص کړو، بیا به د خیره سره لاړ شو شورا ته. سمه ده، بس بسم الله که. خدای دې پکې خیر واچوي. عبیده نن خو تا سره ګلزار هم دغه دی کار کوي. ګلزاره تا څنګه کار ته مټې را بډولې دي، لکه چې خپل کوم مقصد پسې راغلی که څنګه؟ پلاره دا ما پسې راغلی دی. تا پسې؟ د چیش دپاره؟ د دې لپاره چې ما سره په کار کې مرسته وکړي او زه لږ وختي فارغ شم، بیا له خیره سره ورځو شورا ته. شورا ته؟ ستاسو یې د شورا سره څه؟ عجب ګل کاکا، هغه د لوبو میدان خبره ورسره کوو. ما خو ویل که نه چې خامخا کوم مقصد لري. عبیده ورسره لاړ نه شي، قلارې کښېنه، حاجت نشته چې دا فضول کارونه وکړي. که ګلزار دا کارونه کوي نو ترې دوکاندار دی، ګټه وټه لري، ستاسو دي، د پټي ګټې ته ناست دی. ته باید د خوشو تشو کارونو په ځای باندې خپل پټي کې کار وکړي. پلاره نو زه خو کار کومه که نه، لګیا یم او ګلزار خو زما د کار مخه نه نیسي، را سره مرسته کوي. کومه ده چې ته کار کوې؟ زما مقصد یوازې د پټو کار نه دی، زما مقصد یوازې د منګیز کار دی. د منګیز چې ته مقررولې نو سل او زر بهانې دي کولې. عجب ګل کاکا، د منګیز کار خو اوس دومره ښه نه دی، د بازارونو د خرابوالي په وجه ولاړ دی. او بیا زموږ د میدان خبره خو د کلیوالو د ګټې خبره ده، ځکه چې کلي ته د نورالله ماما کورنۍ راغلې ده او د هغه ماشومان ډېر وران دي. نو موږ وایو چې د لوبو میدان ورته جوړ شي، یو خو به ترې کلیوال بېغمه شي او بل به زموږ هم څه لاره برابره شي. مدرسې هم رخصت دي، لږې څه ناڅه لوبې خو به کوو که نه؟ څنګه ښه بهانه خدای درکړه، د نورالله ماشومان. ویمه پرېږده پرېږده چې کلي ته اور واچوي، موږ ته څه. په ډرامه کې ګلزار او عابد ټینګار کولو چې د ماشومانو لپاره د لوبو میدان باید جوړ شي. د دوی اراده قوي وه، نو د کارونو کولو لپاره قوي عزم لرل څومره مهمه ده. او که د یو کار ترسره کېدو لپاره قوي عزم او اراده موجوده وي، نتیجه باید څه وي؟ زموږ خبریال خالد خادم په کونړ ولایت کې د یادې موضوع په هکله راپور برابر کړی، راپور یې اورو. درنو اورېدونکو، نن غواړو په دې موضوع خبرې وکړو چې د یو کار د ترسره کولو لپاره قوي اراده او عزم نیول څومره مهم دي. همدې تړاو غواړم د یو خلکو سره خبرې کوم، په دې تاسو هم را سره ملتیا وکړئ. په ښه ډول د یو کار ترسره کولو لپاره څه کول پکار دي؟ مې عبدالله ملک زی د کونړ ولایت اوسېدونکی. په ښه ډول د یو کار ترسره کولو لپاره مطلب مخکې تصمیم نیول او پلان مهم دی.
زما نوم شمس الله شمس دی، کونړ ولایت اوسېدونکی یم. باید هر څوک چې یو کار ترسره کوي باید یو پلان، منظم پلان ځان سره ولري، ځکه چې پلان نیول د یو کار نه مخکې دا سړی د بري لامل ګرځي. ساحل هم د کونړ ولایت اوسېدونکی. کله چې موږ وغواړو یو کار په ښه ډول ترسره کړو باید هغې لپاره مشوره وکړو، پلان ولرو، سوچ فکر سنجش سره یو کار وکړو، هدف پکې وټاکو تر څو موږ کار په ښه ډول سرته ورسېږي. که د یو کار ترسره کولو لپاره قوي اراده او عزم موجود نه وي، د کار په جریان کې له کوم ډول ستونزو سره مخ کېدای شو؟ ګوره که موږ او تاسو د یو کار د مخکې نه پلان نه کړو نو دې کې رقم ستونزې راځي. یا خو به کار هماغه شان نیمګړی پاتې، یا به بیخي شروع نه شي ځکه موږ تصمیم نه لرو، بلکې موږ هغه د کار په مابین کې تصمیم نیسو یا دغه کوو، نو مطلب کېدای شي دغه کار د رقم ستونزو سره مخامخ شي وروسته پاتې. دا په مختلف ډولونو ستونزو سره مخامخ کېدلی شي، مطلب خپل هدف ته په اسانۍ سره نشي رسېدلی. دا چې کوم کار غواړي هغه کار ته دا لاسرسی نشي کولی، ځکه چې دا یو پلان منظم پلان لري، تګلاره نه لري. که نه کله دې په ټولنه کې دغسې یو څوک لیدلی چې د یو کار لپاره قوي اراده نه لرله او بیا وروسته کار له ستونزو سره مخ شوی؟ او داسې ډېر خلک کېدای شي چې اوس یو سړی خپل پلان ونه لري، بل چې دا پلان چې د بري لومړی شرط دی. باید هر کس چې یو کار کوي باید مخکې ته پلان ولري او د هغې نه وروسته په خپل کار باندې او خپل هدف ته لاسرسی پیدا کړي. کله چې قوي اراده او عزم نه وي نو ممکن انسان په من کې ناهیلی شي، ناامیده شي، کار نیمه کې پرېږدي. هغه څه کار چې کړی په هغې هم تاوان کړی او تاوان هم بس لاړ شي، آینده کې خپل نتیجې ته هم ونه رسېږي، هدف ته هم ونه رسېږي. او په کار کې دا تر ټولو اړینه خبره ده چې موږ په کار کې ښه قوي عزم او قوي اراده ولرو. ستاسې له نظره د کارونو ترسره کولو لپاره قوي عزم او اراده څومره مهمه ده؟ یاره زما په نظر خو د یو کار د ترسره کولو لپاره اراده او پلان 100% ده، ځکه که یو پلان سړی جوړ نه کړي هغه په هغه کار کې مخکې ته نشي تللی. دا ډېر اړین دی، ځکه ما تاسو ته مخکې مو ویلي چې یو کار چې ترسره کوي باید هغې لپاره مخکې تدابیر او سنجش او پلان جوړ کړي. نو کله چې پلان وي دغه تګلاره سړي ته اسانوي او خپل هدف په اسانۍ سره رسي. قوي اراده تر دې پورې مهمه ده چې انسان فکر وکړي چې زه قوي اراده ولرم زه کار سرته رسولی شم. خو کله چې انسان قوي اراده ونه لري دا باید په دې پوه شي چې زما کار سرته نه رسېږي، ځکه اراده د انسان ځواک دی او ځواک انسان کار نتیجې ته رسولی شي. ستاسو په فکر کې د یو کار د ترسره کولو لپاره قوي عزم او اراده ولرو، له دغه کار څخه کوم ډول نتیجه ترلاسه کولی شو؟ که موږ یو پلان ولرو او د هغه پلان په اساس مخکې لاړ شو نو دغه پلان که موږ هر کاري نو دغه نه موږ ډېرې نتیجې ګوره که په یو ساحه کې مطلب د ملي پیوستون د نورو دغه شیان کارونه که هغه د هغې لپاره یو پلان جوړ نه شي، کېدای شي دغه کار د خطر سره مخامخ شي. که ورسره پلان جوړ شي نو کېدای شي دغه پروژې یا مثال دغه کار دغه نور رقم کوم کارونه چې موږ کوو شي د خلکو هغه ذهنونه چې کوم دي هغه به ښه برابر شي، ځکه که هغه خراب وشي نو کېدای شي چې د خلکو زړه مات شي، په آینده کې به دغه شان کارونه ونه شي. بس لنډه به داسې ووایو چې کوم هدف دپاره موږ شروع کړی، پلان هم جوړ کړی او خپل فکر او خپل تدبیر هم پاچوي او نقه هدف لاسته راوړلی شو ډېر په اسانۍ سره، بدون دې څخه چې سبا سړی پلان ونه لري او کار باندې اقدام کوي. دغه د ناکامۍ سبب ګرځي او تر څو چې پلان ولرو بیا هغه چې د کامیابۍ سبب ګرځي. کله چې یو کار په قوي عزم سره شروع شي نو زمونږ هغه کار نتیجه ورکوي. کله چې یو کار نتیجه ورکړله زمونږ په ټول ژوند کې موږ دې ته تشویقوي چې موږ هر کار په قوي عزم سره ترسره کړو. کله چې قوي عزم باندې کار شروع شي نو هغه کار نتیجه ورکوي، نتیجه چې ورکړله انسان پرې خوشحالېږي او داسې خوشحالېږي چې زما کار نتیجه ورکړله او خپل کار نتیجه چې وویني د انسان د نورو کارونو د لا تشویق سبب ګرځي. تاسې زموږ د خبریال خالد خادم راپور له کونړ ولایت څخه واورېده. مطلب شو چه کار چریت دور شیشتی آخه کم نزدیک بیا، چریت بد تو آماده از مه. ملک صاحب از شما بعد من نه آماده، اما نزدیک نمی آیم. اینه؟ چرا نزدیک نمی البته من بلایم که تور بخورم. قربان شما ملک صاحب، شما بلای نی، اما امی کرونا میگن مورونا میگن، یک بلای تیار شده که تا تمام امی علائم کرونا از شما دور نشه من نزدیک شما نمی آیم. کسی که سرفه، گلوندر، ریزش و یا زکام داشته باشد باید از تماس نزدیک با دیگران پرهیز کند. با وقت سرفه کردن باید بینی و دهان خود را با دستمال، چادر و یا هاستین بپوشاند تا از انتشار مرض کرونا جلوگیری شود. راځئ اوس د پولې پورې ډرامې بله برخه ورپسې به راپور واورو. راخونو ته خو کله ماته په اول زنګ باندې جواب را نه کړو، ته وګورې زنګ ور روان دی وکړې کوي نه د یاسر پلاره دا چاته زنګونه وی خو نوزګاره به یې که نه بیا ورته وروسته زنګ ووه. ښه اوزګار خیل دی،
راته معلوم دی ټاک کار به یم نی خو بېغوره دی بېغوره صبر چې بیا ورته زنګ ووهم خسر دادا سلام علیکم. وعلیکم سلام. ما ته خو دې په زنګونو زړه شین کړو. خدای دې زړه مشین کوه. خسر دادا خیرات خدای څه خبره ده؟ خبره دا ده چې کنډو کلي ته هر څومره زر راتلی شي راشه. وا خسر دادا ما څه کړي دي چې دونه په تادۍ مې غواړې؟ تا څه نه دي کړي زما در سره کار دی زما بس سره د بچو راځه د خیره سره. وا خسر دادا ما نه خو دې لاره ورکه کړه څنګه بچو سره درشم ولې؟ بس ته راشه که نه ډېرې خبرې مه کوه او چې دلته راغلې په هر څه به پوه شې چې څه شته راغلی. په دواړو سترګو خسر دادا در به شول خیره. خسر دادا څه بل خدمت خو نشته؟ خدمت نشي کولی بس راشه نور د خدای په امان. د یاسر پلاره دا اشرف ته د څه لپاره راوغوښتو؟ هغه هم د بچو سره؟ نو څه یې کوې یو څه ته به مې راغوښتی؟ نه که نه نن سبا تګ راتګ ښه نه دی. ښه پوهېږي چې په هر ځای کې کرونا ده او بیا هم ته اشرف راوغوښته. نو خو ضرور کار مې دی ورسره که نه ځکه مې راوغوښته. نو دا ضرور کار ماته نشي ویلی څه کار دی ورسره دی؟ ګوره د یاسر پلاره ستا په داسې ناڅاپه راغوښتو زما زړه کې اندېښنې پیدا کېږي چې بیا زما او خسر کومه لوبه ونه کوي. ته دې د خپل زړه علاج وکړه تر څو د اندېښنې دې لرې شي. اشرف چې زه راغواړم نو د خیر دپاره م راغوښتی په زوم باندې د چا بده نه پیرزو کېږي. و د پولې پورې په ډرامه کې ملک غني اشرف ته ویلي وه چې خپل کډه کنډو کلي ته راوړه. دا خو د ملک خوښه وه خو نورو سیمو کې بیا ځینو خلکو کلي ته مخه کړې او کوښښ کوي خپلو پخوانیو کورونو ته کډې یوسي. دا چې علت یې څه دی راځئ له ننګرهار ولایت څخه د نعمت الله دل چمتو شوی راپور واورو. قدرمن اوریدونکو همدا مهال زه د ننګرهار ولایت د پچراګام ولسوالۍ د لنډخیلو په سیمه کې د حضرت بلال رضی الله عنه د مسجد په مخ کې ولاړ یم. دا چې د پولې پورې په ډرامه کې ملک غني اشرف ته ویلي و چې خپله کډه د کنډو کلي ته راوړه. دا خو د ملک خوښه وه خو نورو سیمو کې بیا ځینې خلکو کلي ته مخه کړي او کوښښ کوي خپلو پخوانیو کورونو ته کډه ویوسي. دا چې علت یې څه دی د همدې موضوع پر دلته له شمېر خلکو سره خبرې کوم تر څو له موږ سره پاتې شئ. ورجانه دا چې تاسو بیرته خپل کلي ته راغلي یئ علت یې څه و؟ زما نوم مجیب دی. ولا مشکلات خو ډېر وو ځکه چې په ښار کې د کور کراګانې وې برق بلونه او دا موږ نشو کولی چې پوره کړو. اوس خو لا د کورونا وایرس هم پکې راغلی خلک کرنتین دي او کارونه هم پکې نشته ده نو نه شو کولی چې د کور کرایه پوره کړو برق بلونه ورکړو. اوس میاشت به پوره نه وه بس کرایهدار به راخوشي او کرایه راکوي بس موږ نشو کولی ځکه موږ راغلو کلي ته. نوم مې خالد دی د ننګرهار ولایت اوسېدونکی. علت خو همدا و چې موږ خپلې اقتصادي ستونزې لرلې د کورونو کرایه برق بیل مو نشو پوره کولی. اوس خو په دې اوس وختو کې کورونا راغلی ده نو ټول خلک یې کرنتین کړي هېڅ کار نشته. مخکې دلته په کلي کې امنیت نه و اوس همدلته په کلي کې امنیت راغلی دی. خلک د ناامنۍ له وجې ښار ته کډه شوي اوس په کلي کې امنیت راغلی نو د همدې وجې بېرته خلک خپلو کورونو ته راستانه شوي دي. نوم یې عبدالرقیب جهانیار دی د ننګرهار اوسېدونکی یم. ډېرې ستونزې وې چې موږ دې ته اړ شو چې بېرته کلي ته راشو ځکه د اوس وخت کې که وګورو کورونا وایرس موږ له ډېرو ستونزو سره مخ کړي وو. کارونه نه وو کور بیل شو کرایه شوله نو دا عایدات نه پوره کېدل چې موږ د کوم ځای نه لاسته راوړی وی نو د دې مشکل چې موږ کلي ته راغللو نو مشکلات ډېر دي ځکه چې کار نه نو بیل پیسې له کومه کوو نو موږ دا فکر وکړو چې راځئ دا بیل او د کور کرایه نه خو به خلاص شو نور انشاءالله خدای مهربانه دی او څه به کېږي نو دا موږ ښه فکر وکړو چې والا کلي ته لاړ شو که مخکې کلي ته نه تلو نو اوس ځکه رالو چې پخوا امنیت هم خراب و موږ کلي ته نه شو تللی هغې ځینې راغلي نو اوس امنیت ښه دی ښه ژوند پر مخ بیایو. کلي ته خو به نور خلک هم راغلي وي او که څنګه؟ ولې نه ډېری خلک راغلي ښار نه ډېر کلي ته راغله ډېر مشکلاتو ښار کې ټول راغلي دي ځکه پخوا چې و امنیت خراب و د امنیت له وجې خپل کلي کې نشو اوسېدلی اوس امنیت ډېر زیات ښه شوی دی دلته خپلې ځمکې لري آب و هوا ده تازه نو دلته اوس ژوند بیخي ښه روان دی ځکه چې امنیت ښه شوی دی. پخوا خو امنیت خراب و خپله ځمکه هر څه له خلکو پاتې وو نو اوس شکر دی امنیت ښه شوی دی او هر سړی بیرته خپل کلي ته راغلی دی. نو په کلي کې خو به اوس څه ستونزه نه وي؟ اوس خو مشکل نشته ده ځکه د کورونه خپل دي خلک خپل دي ترونه دي
ماماګان دي څه ناڅه کمه ده اوس ځکه آزاد ګرځېدلی شو د کورونو کرایه نشته بیل او نور داسې نشته دی تر ډېره بریده حل شوې ده ځکه چې دلته راغلي وو نو بیل راباندې د برق نشته دی د کرایه نه خلاص شوي نو دا پیسې موږ ته بچت پاتې کېږي مخکې به بس دومره شوي چې هغه بیل به شو او کرایه به شوله دا چې تاسو خپل کلي ته راغلي نو خپله سیمه او کلي کې اوسېدل کومه ګټه لرلی شي د کلي خو ډېرې ګټې دي اول خو دا چې د کور کرایه نه بل دا چې د راپاڅېږي ماشاءالله هوا صافه وي تک شنه ځایونه دي ښار کې او چې ګرځې ټول بس همدا نالېګانې دي ورته ګوره د ښاریاتو په نسبت خو په کلو کې ژوند دا ګټه کولی شي چې د کور د خپل د کور کرا نشته د برق بیل نشته خپله ځمکې څخه ابو او د ښاریاتو په نسبت باندې د کلي ابو هوا ښه ده خپله او پردي او ځکه چې دلته زموږ ترونه دي کاکاګان دي خپل خپلوان دي نو ښاریاتو کې خو چې موږ نه کار نه روزګار دلته که نور څه نه وي نو دا خپل پټي کارو دي نه حاصلات لاسته راوړلی شو په همدې وجه موږ د نسبت ښاریاتو ته خپل کلي کې ډېر خوشحاله یو ځکه چې موږ خپل کلي ته راغلو او خپل پټي حاصلات او هر څه مو لاسته راوړل کلي همدا برکت دی چې ژوند پر مخ ښه بیایلی شو او هر څه له خپله عایداتو څخه لاسته راوړلي ځکه موږ ښار کې چېرته ژوند وکړو نو موږ دومره شخصي خپل کاروبار نه لرو چې هلته خپل ژوند ښه پر مخ ویسو نو کلي کې هر څه د کرایه او بیل میل دوی نه موږ خلاص یو نو کولی شو موږ خپل ژوند ښه مخ ته بیایو دا و نعمت الله عادل چې تاسې له ننګرهار ولایت څخه راپور واورېده د راپور په اورېدو سره مو نننۍ خپرونه همدلته پای ته رسیږي په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمیرو را سره اړیکې ونیسئ 0 10 30 50 تر بیا مو الله